لوی احمد شاه بابا د مرهټیانو سره د پانی پت په بیساري جنگ شي. کله چې مرهټیانو سهیل ختیځ هند ونیاوه پر شمال وخوځېدل، سر هند یې هم ونیوی او یوه میاشت وروسته یې تیمورشاه درانی د لاهور څخه وشاړ. ملتان او کاشمیر یا کاشمیر یې ونیول او د کندهار د نیولو تابع یې ونیوله. په هند کښې راجپوتانو، جټانو او مرهټیانو مسلمانان کړول، بندیانول، شړل او وژل، تر څو چې شاه ولی الله دهلوي لوی احمد شاه بابا ته ولیکل چې د هوسایي ژوند پرېږده، توره راوباسه او تر هغو یې بیرته تیکې ته منه نه باسه تر څو د ایمان او کفر ترمنځ واټن نه وي رامنځته سوی. همدارنګه د ډهلي دوهم عالمګیر او نجیب الدوله هم کندهار ته د مسلمانانو د خپلواکۍ او خلاصون لیکونه ولېږل. لوی احمد شاه بابا د مسلمانانو په کړولو او د تیمورشاه په شړلو ډېر سخت وخښمېدی او په 1950 یا میلادي کال یې د افغانانو یو لوی 10,000 کسیزه لښکر تیار کړ او د روهیلو د مشر نجیب الدوله یوسفزي سره تر سلا او پوهاوي وروسته د همدې کال په پای کښې ډهلي ته ولاړ او تر ډهلي پورې د غلیمانو پوځونه مات کړل او تر انوب پورې ورسېدی او د اود د مشر نواب شجاع الدوله سره یې تړون وکړ چې په ګډه به پر مرهټیانو باندې برید کوي. افغاني لښکریان تر سهارنپور پورې ورسېدل او هلته د سعدالله خان، حافظ رحمت خان بړیس، عنایت خان، دوندي خان او قطب خان 10,000 کسیز لښکر هم ورسره یو ځای سو چې شمېر یې 40,000 ته ورسېدی. د مرهټیانو 4 لوی ځواکونه د لوی احمد شاه بابا د راتګ په وړاندې ځای پر ځای سوي ول. د سندیال پوځ د ډهلي پر لور، د هوډکر پوځ د جمنا د سیند پر کیڼه خوا، د جګور او غازي الدین پوځونه په ډهلي کښې مورچلونه ونیول او د دکن مرهټیان هم د دوی تر شا ولاړ ول. شاه حسین خان ساکزی د 15,000 کسیز لښکر سره تر جمنا واوښتی او پر هوډکر یې برید وکړ. پوځیان یې ورمات کړل او خپله هوډکر له 100 کسانو سره مالوې ته وتښتېدی. سورجمل او غازي الدین افغاني لښکریانو ته ژوندي په ګوتو ورغلل، خو د حافظ رحمت خان بړیس په شفاعت له مرګه وژغورل شول. لوی احمد شاه بابا د یعقوب خان پښتون او نواب خان محسن الملک په مشرتابه 2,000 لښکریان په ډهلي کښې پرېښودل او خپله د لوی لښکر سره تر جمنا واوښتی او په انوب کښې د مرهټیانو په وړاندې کښېنستی. د فرخ آباد څخه احمد خان بنګش او د اود څخه د شجاع الدوله 10,000 کسیزه لښکر راورسېدی او د کندهار څخه هم تازه دمه 10,000 کسیزه لښکر راورسېدی چې درنه توپخانه یې هم درلودل. په دې ډول ټول افغاني لښکریان 60,000 سول. بالاجي باجي د هند د هندوانو څخه 2,00,000 کسیزه پوځ تیار کړ. خپل ورور سداشیو بهاو یې لوی مشر کړ. سداشیو بهاو د نانا د اکا د زوی جمناجي اپا زوی و او خپل زوی بسواس راو یې د هندوستان د راتلونکي مهاراجا په نوم ورسره واستاوه. بسواس راو د مرهټیو د پیشوا یعنې نانا دوهم باجیراو 18 کلن زوی و. د دې پوځ سواره 11,000 کسان ول. پلي پوځیان یې 80,000 کسان ول. 2,500 پیلان، 2,00,000 ګامیشي، 100,000 اوښان او په زرګونو ملکي کسان یې مرستندویان ول. دغه ستر پوځ په کنجپوره کښې عبدالصمد خان اشنغري او ټول لښکریان له منځه یوړل. د جمنا سیند اوبه ډېرې راپورته سوي وې چې د احمد خان 2,000 خیبري لښکریان یې
د پورې وتلو پر مهال په اوبو کښې ډوب کړل او همدارنګه د مرهټیانو لخوا له منځه یوړل سول. افغاني لښکریان په ډېرو ستونزو سره تر جمنا پورې وتل او په کنجپوره کښې یې د خوراکي موادو ګدام او لویه کلا ونیوله. مرهټیو پانیپت د جنگ لپاره غوره کړی و. هلته ولاړل او مورچې یې ونیولې. شاپیسن خان ساغزي د مرهټیانو پر 2500 کسیزه پوځ باندې برید وکړ او ماتې کړل. د لوی احمدشاه بابا لښکر د 1916 زیز یعنی میلادي کال د اکتوبر پر 29 نیټه پانیپت ته راورسېدی. مورچلونه یې ونیول او د هلال غونډې پر مرهټیو باندې راتاو سول. د شپې به یې 50,000 کسیزه لښکریان د دشمن کرښو ته ورلېږل تر څو د ناڅاپي برید په مخنیوي جنګ ته چمتو وي. 2.5 میاشتې دواړو پوځونو ځانونه یو د بل بریدونو ته تیارول او ترمنځ یې واټن 12 کیلومتره خالي میدان و او کله کله به یې کوچنۍ او ناڅاپي غوټې سره وهلې. خو اصلي جنګ د 1916 زیز یا میلادي کال د جنوري پر 14 نیټه پیل سو. افغانانو د خوراکي موادو او اکمالاتو لارې په 50 کیلومترۍ کښې پر دښمنانو باندې بندي کړي وې. ویشواسراو د 40,000 پوځیانو سره سخت برید وکړ او تر شا یې 2400 پیلانو او ابراهیم ګاډي درنې دستې بریدونه پیل کړل. د نجیب الدوله او عنایت خان 10,000 کسیزه لښکر یې وځاپه او د عطا محمد خان کندهاري 15,000 کسیزه پوځ له ماتې سره مخامخ سو. د شجاع الدوله نور 10,000 کسیزه لښکر جنګ ته ورودانګل خو د مرهټیانو د پوځي توپان او درنې توپخانې مخه یې ونه نیوله. د لوی احمدشاه بابا وزیر بګی خان چې په شاولي خان یادېدی له آس څخه راکښته سو او پر افغاني لښکریانو یې غږ وکړ چې موږ او تاسو د خورا لیرې ځای څخه راغلي یو. چیرې ځئ او پر کومو تړو مخه نیسئ؟ 2 لارې په مخ کښې دي، یا به یې وژني او یا به وژل کېږي. لاس فلسطوني داسې بې ساري جنګ وموږد په کړکېچ یعنې تاریخ یې ساری لیدل سوی نه دی. لوی احمدشاه بابا داسې پلان جوړ کړ چې زر لښکریان به ورمخته کېږي، سخت ګزارونه به کوي، بیا به شاته راځي او پر ځای به یې نور 1000 کسیزه لښکریان په پرله پسې توګه ګزارونه کوي. افغاني توپخانې د مرهټیانو پلان یوې او بلې خواته وځغلول. تر دې سختو او پرله پسې ګزارونو وروسته د افغانانو پلیو ځواکونو پر دښمنانو ورودانګل. لاس فلسطوني جنګ پیل سو چې په دې تن په تن جنګ کښې سداشیو بهاو داسې ویل کېږي چې د مرهټیو سپاه سالار بهاو د حافظ رحمت خان بړیس د مشر زوی عنایت خان بړیس په توره ووژل سو. بسواسراو او جهانکو د زیاتو پوځیانو سره ووژل سول. هولکر، شمشیرراو او ماجي سندیا وتښتېدل. ابراهیم ګاډي ونیول سو او غرغړه سو. افغانانو تر 80 کیلومترو پورې تښتېدلي پوځیان تعقیب کړل. په دې جنګ کښې 40,000 مرهټیان ووژل سول، 22,000 ژوندي ونیول سول، 50,000 آسان او 500 پیلان افغانانو ته په لاس ورغلل او 200,000 میشي پر میدان پاته وې. په دې جنګ کښې د میا عمر 19,000 مریدان او خلیفګان ول او د دې جنگ پایله پرته د افغانانو د بری او د هند مسلمانانو د ژغورلو نور څه نه وه، ځکه چې د هند خزانې نادر افشار لوټلې وې او تخت طاووس یې ځینې وړی و
ان دا چې د لوی احمد شاه بابا لښکریانو تنخواوې نه وې اخیستې او زیاتره خوابدي او ګیلمن ول. خو د مرهټیانو په ماته انګریزان ډېر خوشحاله ول، ځکه چې یو کمزوری هند یې د 150 کالو لپاره په منګولو کښې کښېوت. دا و په پانی پت کې د لوی احمد شاه بابا جنگ د مرهټیانو سره. ډېره مننه.